او د په دې طریقه باندې لږ روپۍ د خلکو نه خوړې تا له کاشف علي څونه پیسې درکړې وې؟ ما له ټول 15,000 روپۍ راکړي دي. ښه 15,000 روپۍ ولا کاشف علي ورکړي دي په 9 روپو کې 15,000 روپۍ. دا زه چې وایم دا غله دي، دا ګڼکپان. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مو منې ستاسو ورور صدا خان یم. دوستانو په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ یې خوشحاله به یې دوستانو. پسند کې را سره دا مورجان وینې یم چې دا مور غریب کورنۍ سره تعلق ساتي. د دې بچنګو پلار چې کوم دی نو هغه وفات شوی دی او دا ما سره چې پسند کې کومه مورجانه ناسته ده. اول د دې دا ویډیو وګورئ او د هغې نه پس راځو بیا تاسو سره یو څو خبرې کوو چې دې مورجان نه کاشف علي ویډیو کړې ده او ما ته د دوبۍ نه انفارمیشن میلاو شوی چې د دې مور په نوم باندې 9 روپۍ راغلي دي. موږ به د دې مور نه تپوس کوو چې مورجان تا ته څونه پیسې میلاو شوي دي. په ویډیو کاشف علي په خپل ویډیو کې دا خبره کړې چې دې مورجان له ما کوارټر نیولې دی او د دې کوارټر 900 روپۍ زه کرې ورکوم. د دې مور مخې ته یوه تروړۍ ایښې وه، هغه تروړۍ هم ترې واپس اخیستې ده او په دې مورجان باندې 2 میاشتې د پوډریانو خدمت یې پې کړی دی. په اخلاص ویلفیر فاونډیشن کې یو کمرې شو کړی د خلکو ته ویلي چې دې مورجان له ما کوارټر نیولی دی. نو اول د کاشف علي دا ویډیو وګورئ او د هغې نه پس راځم دې مورجان سره به خبرې کوو. چېرته هم مزې د صدا خان سره اوس هم ځان سره کېده دا پیسې ستا امانت دي موره کې. انشاءالله زه به راځم بار بار راشن به هم وروړم تاسو د صحیح ده موره کې. قدرمندو یو تیاره کې پرته وه الحمدلله ما راوسته موره خپل کور مې شي او خپل دا وړه مې دی خپل سینې ته شي بس دغه مې ارمان دی. نوري ارمان مې په اړه نشته دی. بچې دعا خو به کېږي ماماګانو ته به دعا کړې اکاګانو ته به دعا کړې شه به دعا ورته وکړه. جی ناظرین دغه ویډیو تاسو وکتل چې دا هغه پروګرام دی چې د دې مورجان نه یې کړی دی او د دې مورجان په نوم باندې 9 روپۍ د دوبۍ نه راغلي دي چې په دوبۍ کې د دې مورجانې دپاره چانده شوې وه. ما سره د دوبۍ نه یو ملګري رابطه وکړه، د دې مورجان کنټیکټ نمبر یې راکوه. چونکې کنټیکټ نمبر د مورجان زه نشم شو کولی، که څوک رابطه کوي نو انشاءالله ما سره کولی شي. خو د دې مورجان نه تپوس کوم چې تا له کاشف علي 100 روپۍ درکړي دي او ته کاشف علي په اخلاص ویلفیر فاونډیشن کې څونه ورځې ساتلې وي او په ته په هغې څونه خدمت کړی دی او تا له مزید څونه پیسې درکړي دي. مورجان سلام علیکم. وعلیکم سلام. مورجان دا کوم بچنګي چې ستا په غېږ کې ناست دي ستا د دې په سر باندې قسم یم چې یو به دروغ نه وی یم، هره خبره چې کې حق خبره به کې او سچ خبره کې. ځکه چې دا څونه پښتانه چې کوم دي په دې غل او په دې ډاکو باندې اعتبار کوي او د په دې طریقه باندې لکونه روپۍ د خلکو نه خوړې. تا له کاشف علي څونه پیسې درکړې وې؟ ما له ټول 15,000 روپۍ راکړي دي. ښه 15,000 روپۍ ولا کاشف علي ورکړي دي په 9 روپو کې 15,000 روپۍ. دا زه چې وایم دا غله دي نو به یې مونږ هسې نه یو لګیا. هره خبره به پروف سره ثبوت سره او قسم په خدای ما خو درته ویلي دي که نه کاشف علي که دا سم هم رانه کټ که نه زه ټولې غلاګانې 15 میندو را سره رابطې کړي. ښه 15 کور والا 15 کوره دې روان کړي دي. ښه او ته چې کوم اخلاص ویلفیر فاونډیشن ته بوتلې هلته پته باندې څه کول خدمت یې در باندې کو د پوډریانو کسو؟ یو میاشت یې همداسې ساتلی یم په کمره کې بنده، نه به ملاقات به یې راکړی. د هغې نه پس بیا نه دی په 2مه میاشت چې څنګه پیلنی تاریخ شروع شو بیا یې راباندې د پوډریانو خدمت کو. اوړه به یې راباندې یو توڼه اخکل، پخلی به یې راباندې کول، ځایونه به یې راباندې انځل، لوښي به یې راباندې انځل او خدمتونه به یې راباندې کول. بیا زما کور والا ته زه نه مخامخ کولم وایي دا نیونی شوې ده. بیا هغې نه بعد چې زه یې راویستم ما ته بیا مې چې ته به د پوډریانو خدمت کوې ته موږ بار نه پرېږدو. نو بس بیا زه کور ته رالم، کور کې زه خپل خویندې ورونه نه پرېښوستم. بیا ما دې ته رنګونه به کول، جړل به مې. بیا زه دې بوتلم اسپتال له بوتلم. دې ما ته خپله یو کمره یې راله وښودله او دې کې هغې کې بیډونه هم د مریضانو پراته. بیا ما یو د وړو توڼه وه هغه هم راله مخې ته کېښوسته. په هغه ویډیو کې کاشف علي ویلي چې دا راشن ما دې مور دپاره راوړی دی او دې مور له په لاس کې 100 روپۍ د لیکې وې 2,000 روپۍ راته راکړې وې، هغه یې رانه بیا په لاره کې واپس کومې 2,000 روپۍ چې د ویډیو په ذریعه باندې ورکړې وې خپل ویډیو دپاره ویډیو پې جوړولې ده. زه چې تاسو ته وایم چې دا ښځې راولي بورکې ورته واچي او ورته وایي شابه جاړه چې دا مسافر د له پیسې راولېږي. څومره مسافر چې ګوره په دې خلو او په ګڼکپانو باندې یقین مه کوئ ځکه چې دې مور سره یې زیاتې کړې دي. 9 روپۍ کاشف علي له صرف او صرف ما ته یو فون وشو د دوبۍ نه چې د دې مور په نوم باندې 9 روپۍ راغلي دي. په 9 روپو کې چې کوم دی دې مورجان له 15,000 روپۍ ورکړي دي. یو تروړۍ وله مخې ته ایښې وه هغه تروړۍ هم ترې واپس اخیستې ده. 2,000 روپۍ وله ورکړې وې واپس یې ترې هغه 2,000 روپۍ هم اخیستې دي. مورجان کاشف علي خو په خپل ویډیو کې دا هم ویلي که نه چې دې مورجان له ما کوارټر نیولی دی او زه د هغې 9,000 روپۍ میاشت ورکوم. دا خبره څونه حقیقت کې ده؟
د سر نه راته کور نه ونیولی دلته دغه جړا فریاد به مې ورته کوه اول خو یې راته هسپتال شو کړی وایي زه بیا تاله کور نیسمه وایي کور یې راته نه ونیولی وایي زه تا ته کور نیسمه او خلکو ته ویل چې دا ما دې له په 1000 روپۍ کوارټر نیولی نه و نیولی راته او په ډېر جړاګانې فریادونو باندې ما له 15000 راکړې وي او په ټوله روژه کې ما دلته ګلاباد کې کور نیولی پلازه کې او چې هلته ما ټوله روژه ما داسې لږه تېره کړه دې پسې به ما رنګ وکړه زما زه روژه نیسم او زما هېڅ هم نشته کور کې جړل به مې ما ته ویل زه څه وکړم وایي بس تا 15000 غوښتې وي او 15000 تاله ما درکړئ او ما له بار بار ټلیفون مه کوه تنګول مه کوه کاشف علي په هغه ویډیو باندې چې کوم دی د ایزي پیسه نمبر یې خپل شو کړی دی د جس کیش اکاونټ نمبر یې خپل شو کړی دی او د بینک اکاونټ یې خپل شو کړی دی دا صرف او صرف د دوبۍ نه چې کومې پیسې راغلي دا 9 لک روپۍ ما سره صرف دغه انفارمیشن دی تاسو څونه کتونکي چې د ټایم ما ګورئ چې دې مورجانې سره چم هیلپ کړي پیسې ولې رالیږلي یا دا په سکرین زما نمبر تاسو ته چلیږي یا په دې نمبر باندې ما سره ضرور رابطه وکړئ مورجان ته اوس چا سره پاتې کېږي ستا زندګي څنګه روانه ده زه پردی خدمت کوم او زه دا بچي ساتم دا مورجان پردی خدمت کوي او دا بچنګي ساتي دا واړه واړه بچنګي دي د دې کور نشته بېوسه دي بې اسري دي مورجان زه هغه مردان نه رالم ستا دپاره ستا د حق دپاره خبره کوم ستا د بچنګو دپاره خبره کوم دا کومې پیسې چې کاشف علي تا له نه دي درکړو دا په 9 لکو روپو کې تا له 15000 روپۍ درکړي که نه نو انشاءالله که دا پښتانه ما سره ودرېدلو او دا مسافر ما سره ودرېدلو نو انشاءالله زه تا سره دا واده کوم چې د کاشف علي نه به دا 9 لک روپۍ تا له زه په روپۍ باندې لم دغه پښتانه ته ویني دا مسلمانان ته ویني زه ستا په حق کې ستا دپاره اواز اوچتوم په خپلې خوله ورته ووایې چې ده سره ودرېږې چې ما له د کاشف علي نه دا پیسې والي بس مسافرو دې سره ودرېږئ چې د ما بچو له خپل زما حق والي او زما دې بچو ته خپل تعلیمونه خپل کور ورته ونیسم څونه کتونکي چې دا ویډیو ګورئ مورجان په ما ستا اعتبار بروسه شته او ډېره مې در باندې بروسه شته د هغې نه بس پوښتنې زما چې خپله مور څنګه ده که نه زه دې ته په هغې نظر باندې ګورم دا زما خپله مور ده زه به داسې ووایم د دې مورجانې کور نشته دا بچي چې کوم دی دا واړه واړه بچي دي د سرې خولې بچي دي دا هم څه خوري د دې مورجان به هم څه خواهشات وي که دې مور سره څوک هم څه ډونیشن کوي څه امداد کوي ستاسو د 1 روپۍ به زه د ورځ په آخرت هم ذموار یم خو دې مورجان سره به زه انشاءالله دې له به زه په پېښور ښار کې کوارټر نیسم یا به له کور نیسم هر څه چې کومه ما سره یې ودرېږئ او چې د دې مور په شریکه باندې خدمت وکړو ځکه چې دا مور به دعاګانې کوي دا واړه واړه بچنګي دي زندګي یې په عذاب کې دا بل چا کرې کار کوي یا بل چا کرې اول پې کاشف علي کارونه کولو چې هغه کاشف علي چې خلک کوي تا ثبوت پیش نه کړو دا یو ثبوت شو او د دې نه علاوه 15 کسانو ما سره نورې مرابطې کړي چې کاشف علي ته ویډیوګانې کړي دي خو چونکې پیسې ولې نه دي ورکړې مورجانې هغه پښتانه دې ویني انشاءالله که چا درسه مرسته وکړه څه امداد یې وکړو د دې مور سره ساده موبایل هم شته خو د مور نمبر ځکه نه ورکوم چې په دنیا کې ښه خلک هم شته او غلط خلک هم شته هسې نه چې دا مور څه غلط ډیمانډ پته وکړي او زیاتر داسې کسان دي چې نمبر یې د کمې جینۍ یا د کمې مور شو کړی دي نو بیا ورته خلک غلط ډیمانډونه کوي دا زما مور د خپله سکه زما مور ده د دې مور به زه خدمت کوم او چې تاسو دې مور سره څه مرسته او تعاون کوئ ما سره کوئ د دې کیمرې په سترګه به انشاءالله زه دې مور سره دوباره راځم پېښور ته زه مردان یم زه راغلی یم د دې مور خواله او انشاءالله ډېر زر به بیا هم راځم او دې مور سره به کښېنم د دې د مور د حال پوښتنه به کوم خو څونه کتونکي چې ما ګوري په دغې غل په دغې ګڼکپ دا اداکار دی دا بیسټ اداکار دی ګوره دې مور له د ویډیو په ذریعه باندې یو تروړه ورکړې ده هغې ته واپس واخسته هلکه د 200 روپو تروړه ده خو یې ښه به دې وکنه 200 روپۍ ولې ورکړې واپس یې ترې واخستې د هغې نه پس 2 میاشتې چې کوم دی په شیرپا هسپتال کې مې ویډیو جوړوله ما ته وایي ته ووایه چې ما خلک تنګوي او ما ته خلک غلط دغه کوي چې یاره دلته ما سره لاړه شه دلته هسې به یې ما ته هېڅ چا به هم نه ویلې او زه به چې چېرته پرته وم ما ته خو به چا څه نه ویل زه به ناست دې بچو ته نو دوی به ما ته ویل چې داسې ووایه چې تا له څوک پیسې راولېږي نو بس بیا چې هغې به څه ویل ما به هم ویلې مال که کېدی شي داسې راله څوک پیسې راولېږي د دروغو خبرې به یې راله جوړولې وایي دا وایه چې تا له خلک پیسې راولېږي داسې نه رالیږي اوم کتو دې مور ته په خپل ویل زما په دې کې څه مقصد نشته او نه زما کاشف علي سره ذاتي ډېر بې غیرته د اوس انسان دی دې ته ما ویلي ومل زه به تا شرمومه
مېل ته زما په سر پیسې تاله راغلي او ته ما د بچو ته زما حق نه راکوې ویم زه به تا شرمومه زه به بل میډیا والا نور میډیاګانو والا ته به زه ویم چې دوی ما سره دغه شانتې ظلم وکړو هغه بل په شرپو دی که څه شی هغې سره هم زما ویډیو پرته ده هغې هم زه شرمولی یم دغه شانتې ویډیو مې رانه وکړله د خاوند تصویر مې هم پکې لګېدلی هغې هم رانه ویډیو کړې ده او هېڅ هم راته نه دي میلاو شوي 1000 روپۍ راکړې وې هغې صرف د لارې کرایه 2000 مترو د لارې کرایه شوې وه زه د پنجاب نه هغې له زه راغلی وم هغه ټیم کې 1000 روپۍ ولا صرف د ویډیو ورکړي دي د هغه ویډیو نه مانو تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ تاسو به د قبر ته کوزېږئ نه مرې به نه الله رب العزت له به تاسو څه جواب ورکوئ دا د سرې خولې بچي دي وګوره د دې په سر باندې تاسو بزنس کوئ د دې په سر باندې تاسو کورونه جوړوئ ای بې غیرتو دوسانو ټول موبایلونه چې رنګ به مې بیا ورته کوو نو لمبر یې راپسې بلاک کړه وایي ما له ته څه لرنګونه کې چې بل لمبر نه مې کوم ته ما پسې څه لرنګونه کې وایي تا له خو ما 1000 روپۍ درکړي دي وایي دا وګوره چې خپل حق دې غواړي نو بیا ویرنګونه ولیکئ یو روپۍ به نه وصولوم کاشف علي د دې مور 9 لکه روپۍ تا سره امانت دی او زه به بیا راځم پېښور ته او دغه 9 لکه روپۍ به نه په 9 لکه باندې وصولوم او څونه سوشل میډیا ورکران چې لکه زما د ویډیو اوس ګوري زما د نمبر په دې ویډیو ځکه چلیږي چې د سوشل میډیا ورکران ما سره رابطه وکړي او د دې مورجان اواز اوچت شي ځکه چې د کاشف علي نه به موږ دا حق الو مورجان یې اخرنی پیغام که مسافرو له ورکې پښتنو له ورکې دا ټایم تا ګوري اخرنی پیغام ورکه به زم دغه مردان یم زم به چې ستا د اواز ټول خلک ګوري اخرنی پیغام بس که د ما سره د ما د بچو سره څوک ښه کوي نو بس تاسو په لمبر د ما سره ښه کوي او بس زما د واړه اتیمانان دي چې څه سبقونه او څه تعلیمونه دا مونږ سره چې دا کم صدر اکبر خان ناغلی دی انساني همدردي کوي دا ماشومان دي د دې چې څونه پیسې وصولېږي دي دا ماشومان دي خوشحالېږي له 100 روپۍ وس کېږي مونږ به له خپله طرف ورکو خو بقایا مور ستا حق به تلې مو وایه ته څه وایې مورې بس که تاسو له څه زما د بچو دپاره حق چا رالېږه صحیح رالېږه بس تاسو لمبر ورکوئ ورته خپل او ماله به تاسو بیا راکوئ نور څه نه غواړې نه بس نور هېڅ هم دې مورجان سره چې څوک مرسته کوي تعاون ورسره کوي ځکه چې کاشف علي ته ویډیو کړې وه او 1 روپۍ 15000 روپۍ په 9 لکو روپو کې یو غلو 15000 روپۍ سي په نیمه به مو سره خبره کړې وه نیمه به مو ورکړې وې د دې مورجان پیسې شو په 15000 روپۍ تاسو دلې ورکړي په 9 لکو روپو کې د اوس انصاف ته جړاګانې مې پې کړي فریادونه مې پې کړي که دې مور سره څوک تعاون کوي ستاسو یو روپۍ به زه روز په آخرت هم ذمهوار یم او ستاسو یو روپۍ به دې مورجان ته میلاویږي زه تاسو ټول په لوی الله باندې سپارم او دا ویډیو خاص د الله د رضا لپاره مخکې شعر کې چې هغه تورمخي او ګنکپ ته ورورسي ډېره زیاته مننه کوم زه تاسو په لوی الله باندې سپارم د الله په امان